د پاکستان ظالم حکومت تېره ورځ د منظور پښتین نیولو وروسته محسن داوړ ونیوه او راپورونو ویلي چې محسن داوړ یې وهلی او ډېر په بېعزتۍ سره یې تر تاڼۍ رسولی وه. د ولس زور او ډېرو سختو مظاهرو یو بل ښه زیری له ځان سره درلوده. ملګرو راځئ چې دا تازه زیری څه د ویډیو تر پایه وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. پاکستانی پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر له نیول کېدو وروسته د یاد غورځنګ ګڼ نور غړي هم تېره ورځ نیولې وه. په نیول شویو کسانو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ هم شامل و. راپورونه وایي ولسي حرکتونو پاکستانی حکومت په ویره کړی دی او دې ته یې اړ کړ چې ریاست محسن داوړ بیرته خوشي کړي. خو بل لوري ته د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښه غړی ثنا اجاز وایي پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د غورځنګ 9 غړي بیرته خوشي کړي دي. نوموړي وایي په خوشي شویو کسانو کې محسن داوړ هم شامل دی. دا کسان تېره ورځ اسلام آباد کې د یو لاریون پر مهال پاکستاني پولیسو نیولی و. د یاد غورځنګ غړي وایي د ریاست ظلم او جبر به یې له خپلې مبارزې په شا نه کړي او لا به نور دوی مخته لاړ شي. د دې غورځنګ یو بل مخکښ غړی علي وزیر تېر ماښام له یو نامعلوم ځایه رسنیو ته په مرکه کې ویلي دي د دوی هوډ پیاوړی دی او ورځ تر بلې به نور هم پیاوړی شي. علي وزیر وایي پښتانه د ویرې خلک نه دي او په نیول کېدو سره به هېڅکله هم ونه ویرېږي. یو ځل بیا په لر او بر کې پښتانه د پاکستان پر حکومت په غوسه شوي او لامل یې دا دی چې پاکستانی حکومت څو ورځې وړاندې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیوه. له پښتین سره په لومړیو کې د هغه نور 6 ملګري هم نیول شوي وه، خو پولیسو هغه خوشي او پښتین یې له ځان سره وساته. په ټوله نړۍ کې د پښتین نیول کېدو په ملاتړ تېره ورځ لاریونونه ترسره شول. ان نړیوالو غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، د پښتو ژبې پښتون 1 TV در سره سبسکرایب کړئ.